أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د وحي عظمت ذکر کاوه، خصوصا د قرآن کریم عظمت الله ذکر که. په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د وحي د منونکو او د نه منونکو د صفاتو تقابل ذکر کوي. چا چې د الله تعالی اجابت کړی دی په هغو کې کم صفات پیدا کیږي، او چا چې د الله اجابت نه دی کړی په هغو کې کم صفات پیدا کیږي. نو الله تعالی د دوو ډلو تقابل ذکر کوي په صفاتو کې. په اولو آیتونو کې الله تعالی د هغو کسانو صفات ذکر کوي چا چې د الله اجابت کړی دی، د هغو لس صفات الله ذکر کوي. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم آیا هغه څوک چې پوهیږي په دې خبره باندې انما انزل الیک من ربک، یقینا هغه کتاب چې نازل شوی دی په تا باندې من ربک ستا د رب د طرف نه، الحق دا حق دی، کمن هو اعمى آیا دا د هغه چا په شان دی چې هغه ړوند دی. دا دواړه خپل منځ کې برابر نه دي. آیا هغه څوک چې هغه د قرآن کریم په حقانیت باندې پوهیږي او هغه څوک چې هغه د قرآن کریم د حقانیت نه ړوند پاتې شوی دی، آیا دا دوه قسمه انسانان په خپل منځ کې برابر دي؟ نو الله فرمایي چې برابر نه دي. استفهام انکاري دی. انما يتذكر اولو الالباب، یقینا پند اخلي او نصیحت اخلي د ما انزلنا، د هغه کتاب نه چې الله نازل کړی دی. اولو الالباب خاوندان د خالص عقلونو، یوازې هغه کسانان د قرآن کریم نه فایده اخیستلی شي، د قرآن کریم نه نصیحت اخلي چې هغه د خالص عقلونو والا دي. اولو الالباب هغه چاته ویل کېږي چې د هغو عقل خالصي، د هغو عقل د وهم نه، د خرافاتو نه، د اوهامو نه متاثره نه وي، خالص او سوچه عقلي. یوازې دا قسم انسانان د الله تعالی د کتاب نه فایده اخیستی شي. الذین یوفون بعهد الله، نو کوم کسانان چې د قرآن کریم په حقانیت باندې پوه شوي دي او د الله په کتاب باندې ایمان راوړی دی، د هغو یو صفت الله دا ذکر کړ چې هغه اولو الالباب دي، هغه د خالصو عقلونو والا دي. او کوم کسان چې د الله وحي نه مني، قرآن نه مني، د هغو تشبیه الله تعالی د ړندو سره ورکړه، کمن هو اعمى، لکه هغه څوک چې هغه ړوند دي. څوک چې د الله تعالی کتاب نه مني هغه داسې دی لکه د هغه سترګې چې ړندې او زړه یې ړوند دی. الذین یوفون بعهد الله، کوم کسانان چې د الله کتاب ومني په هغه کې دا ښایسته صفات پیدا کیږي. الذین یوفون بعهد الله، هغه کسانان چې وفا کوي بعهد الله، د الله تعالی په وعدو باندې، یعنی کومې وعدې چې د دوی او د الله په منځ کې دي هغه وعدې پوره کوي. د انسانانو چې په عالم الذر کې د الله سره کومه وعده کړې ده هغه وعده پوره کوي. الستو بربکم، چې الله تعالی د ټولو انسانانو نه عهد اخیستی دی چې آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو ټولو انسانانو الله ته ویلو بلکې ته زموږ رب یې. او بل د فطرت وعده چې الله تعالی د انسانانو په فطرت کې
د توحید عقیده اچولې ده او د حق تابعداري الله د انسانانو فطرت کې اچولې ده. د دې پابند دي. او بل دا چې انسان د الله سره د کلمې د ویلو په ضمن کې کوم وعدې کوي د هغه ټولو وعدو لحاظ ساتي. کله چې یو څوک کلمه ووایي او په اسلام کې داخل شي نو دا د الله تعالی سره عهد دی چې الله تعالی زه به ستا په ټولو احکامو باندې عمل کومه، زه به ستا د اوامرو پابندي کومه او ستا د منهیاتو نه به ځان ساتمه. او د بعهد الله نه هغه وعدې هم مراد دي کومې وعدې چې د انسانانو په خپل منځ کې چې د انسانان په خپل منځ کې کومې وعدې کوي او د الله تعالی په نوم باندې قسم یادوي. ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي الميثاق هغه مضبوطې وعدې چې په قسمونو باندې مضبوطې کړي هغه وعدې نه ماتوي. نو په دې آیت کې الله تعالی دوه صفات ذکر کړه. کوم کسانان چې د الله اجابت یې کړی دی، د الله د کتاب یې منلی دی، د ټولو وعدو پابند دي، په خپلو ټولو وعدو باندې وفا کوي. ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي مضبوطې وعدې چې د الله تعالی په نوم باندې مضبوطې کړي دي. او په میثاق کې بیا هر هغه څه داخليږي چې انسان په ځان باندې لازموي، لکه نظر پکې داخليږي چې یو څوک د الله تعالی دپاره نظر وکړي نو په دې خپلو نظورو باندې وفا کوي. د الله سره چې کوم عهد وکړي نه هغه نه نقض کوي. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. په دې آیت کې الله تعالی د اولو الالباب دپاره درې صفات ذکر کوي. والذین یصلون ما امر الله به، او هغه کسانان یصلون چې وصل کوي ما امر الله به ان یوصل، هغه تعلقات و روابط امر الله به چې امر کړی دی الله تعالی د هغه په باره کې ان یوصل چې هغه دې وصل شي. د کومو تعلقاتو باره کې د کومو روابطو باره کې چې الله تعالی د وصل امر کړی دی هغه وصل کوي او هغه نه قطع کوي. لکه صلة الارحام، د خپلو خپلوانو سره وصل کول، د هغو سره پالنه کول، په دې باندې الله تعالی امر کړی دی نو د هغه وصل کوي او هغه نه قطع کوي. دارنګه په الله تعالی باندې ایمان، د الله په پیغمبرانو باندې ایمان، د الله په کتابونو باندې د الله او د الله د رسول په منځ کې وصل، هم د الله خبره منل او هم د الله د رسول خبره منل، او د الله او د الله د رسول په منځ کې فرق نه کول، او د الله تعالی د ټولو پیغمبرانو او د ټولو کتابونو منځ کې وصل، په ټولو باندې ایمان. داسې نه چې بعضې مني بعضې نه مني. ویخشون ربهم، او بل صفت دا دی ویخشون ربهم، او ویریږي د خپل رب نه. خشیت هغې ویرې ته ویل کېږي چې هغه د تعظیم د وجې نه وي، چې د الله تعالی تعظیم یې په زړه کې دی او د الله تعالی د تعظیم د وجې نه د الله نه ویریږي. او داسې ویره چې هغه د دې خبرې باعث شي چې د الله تعالی د خوا نه چې کوم شیان په دوی باندې واجب دي هغه ادا کوي، او الله تعالی چې د کوم څه نه منع کړي دي د هغه نه ځان ساتي. ویخافون سوء الحساب، او بل صفت دا دی ویخافون او ویریږي سوء الحساب د بد حساب نه، د قیامت د ورځې نه ویریږي، د قیامت د ورځې د بدې محاسبې نه ایریږي. بد حساب لکه مخکې ذکر شو دې ته ویل کېږي چې الله تعالی د یو چا سره د ټولو ګناهونو محاسبه وکړي او ذره ذره ګناه حساب کړي او الله تعالی د هغه هیڅ ګناه ورته معاف نه کړي.
دې ته بد حساب وایي. او بل بد حساب دا دی چې الله د چا سره مناقشه وکړي، یو چا ته الله تعالی ووایي چې دا ګناه دې ولې کړې ده. یو حساب یسیر دی چې الله تعالی صرف خپل بنده ته دغه ګناهونه حسابوي چې دا ګناه دې کړې، دا دې کړې، او الله ورسره مناقشه نه کوي او دا نور ته وایي چې ولې دې کړې. یو بد حساب دی چې الله چا سره محاسبه وکړي. حدیث کې راغلی چې ولکن من نوخش عذب، د چا سره چې الله مناقشه وکړي چې دا ګناه دې ولې کړې، نو الله هغه ته عذاب ورکوي. ويخافون سوء الحساب، او ویریږي د بد حساب نه. نو د دې وجې نه مخکې د دې نه چې الله دوی سره محاسبه وکړي، دوی د خپلو ځانونو سره محاسبه کوي. لکه عمر فاروق رضی الله عنه وایي حاسبوا اعمالکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم. تاسو د خپلو ځانونو سره محاسبه وکړئ مخکې د دې نه چې د الله د خوا نه تاسو سره محاسبه وشي، او مخکې د دې نه چې دا ستاسو اعمال د الله په تله کې وتلل شي، تاسو د خپل ځان سره د خپلو اعمالو تول وکړئ. نو د الله د حساب نه یریږي، د حساب د ورځې نه، نو د ځان سره مخکې نه محاسبه کوي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، په دې آیت کې الله تعالی 4 صفات ذکر کوي د اولو الالباب دپاره. یو صبر کوي د الله دپاره، د منځه پابندي کوي، او الله چې ورته کوم مال ورکړی، کوم نعمتونه ورکړي دي، د الله د نعمتونو نه پټ او ښکاره انفاق کوي، او د بدۍ مقابل کې نیکي کوي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، او هغه کسانان صبرو چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم، د پاره د تلاش او د پاره د طلب د مخ د رب خپل، د الله د رضا دپاره صبر کوي. او په صبر کې 3 وړه قسمه صبر داخل دی. د الله تعالی په طاعت باندې صبر کوي، او د الله تعالی د محارمو نه، د ګناهونو نه صبر کوي، او په مصائبو باندې او د الله تعالی په اقدارو مؤلمو باندې چې الله ورته په تقدیر کې هر څه لیکلي، اگر چې مصیبت هم وي په هغه باندې صبر کوي. ابتغاء وجه ربهم، د پاره د تلاش د مخ د رب خپل، د الله د رضا دپاره صبر کوي. واقاموا الصلاة، او بل صفت یې دا دی چې قایموي مونځ، یعنې په صحیح طریقې باندې مونځ کوي. مونځ په خپل وخت کې کوي، او په هغه طریقه باندې کوي چې په کومه طریقه باندې چې الله د بنده نه مونځ غواړي، سره د ټولو ارکانو نه، سره د ټولو آدابو نه، په خشوع و خضوع باندې، په اخلاص باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونځ کوي. وانفقوا مما رزقناهم، او دا بل صفت دی. وانفقوا، او خرج کوي، مما رزقناهم، بعضې د هغو نعمتونو نه، رزقناهم چې موږ ورته ورکړي دي. الله چې کوم مال ورکړی دی، کوم نعمتونه ورکړي دي، د الله تعالی د نعمتونو نه یوه حصه د الله دپاره خرج کوي، که هغه د زکات په شکل کې دی، که هغه د عامو نفلي صدقاتو په شکل کې، سرا وعلانیتا، په پټه باندې، وعلانیتا، او په ښکاره باندې. کله پټې صدقې ورکوي او کله ښکاره صدقې ورکوي. پټه صدقه ورکوي دې دپاره چې خالص د الله دپاره ورکوي، په اخلاص باندې، دې دپاره چې بل چاته ښکاره نه شي. او په حدیثو کې دې ته ترغیب زیات راغلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 7 یظلهم الله فی ظله
یوم لا ظل الا ظله. او کسانان دي چې هغه به د الله د سوري لاندې په هغه ورځ باندې چې د الله د سوري نه بغیر به بل سوری نه وي. نو یو په هغه او کسانانو کې ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. او هغه څوک چې صدقه ورکي او پټه صدقه ورکي تر دې پورې چې دغه چپ لاس خبر نشي په هغه صدقې باندې چې په ښي لاس باندې ورکي، نو دومره په اخلاص باندې صدقه ورکي. وعلانیة او کله په ښکاره ورکي، کله چې د مصلحت تقاضا یي دې لپاره چې نور کسان د ده پسې اقتدا وکړي، چې نور کسان هم تشویق ترغیب شي، نو بیا په ښکاره باندې صدقه ورکوي. ویدرؤون بالحسنة السیئة، دا لسم صفت دی. ویدرؤون او دفع کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدی، په نیکۍ سره بدی دفع کوي. د الله تعالی د توحید په بیانولو سره شرک ختموي او شرک دفع کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په بیان سره بدعت ختموي، د هغه مخه نیسي. او بل ويدرؤون بالحسنة السیئة او دفع کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدی. که څوک ورسره بد اخلاقي وکړي، نو د هغه د بد اخلاقۍ په مقابل کې د هغه سره نیک اخلاق کوي، په ښایسته اخلاقو باندې د یو چا د بد اخلاقۍ دفع کوي. د بدۍ په مقابل کې احسان کوي، لکه حدیث کې راغلی دی صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. که څوک تا سره قطع تعلق کوي، ته هغه سره وصل وکړه. که څوک تا ته یو شی نه درکوي، ته هغه ته ورکړه. که څوک در باندې ظلم کوي، ته د هغه مقابل کې عفو وکړه. ویدرؤون بالحسنة السیئة یو معنی دا ده، او دفع کوي په ښایسته اخلاقو باندې او په صبر باندې السیئة بدی. که څوک د هغه مقابل کې بد اخلاقي کوي او د هغه سره بدی کوي، نو د هغه د بد اخلاقۍ او د بدۍ په مقابل کې د ښایسته اخلاقو نه د صبر نه کار اخلي. او دارنګه ویدرؤون بالحسنة السیئة د دې دا معنا هم ده، او دفع کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدی. کله چې ګناه ځینې وشي، د ګناه پسې نیکي کوي، د نیکۍ په وجه باندې خپله ګناه دفع کوي. لکه مخکې هم دا خبره ذکر شوې وه په سورة هود کې، ان الحسنات یذهبن السیئات. الله فرمایي یقینا نیکۍ دا بدۍ او ګناهونه د منځه وړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي واتبع السیئة الحسنة تمحها. او د هرې ګناه پسې نیکي کوه، تمحها، دا نیکي به ستا ګناه ختمه کي، محوه به کي. لکه حدیث کې راغلی د منځونو په وجه باندې الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پنځه منځونه، یو منځ د بل منځه پورې، یو جمعه د بلې جمعې پورې، یو رمضان د بل رمضانه پورې. مکفرات لما بینهن، دا محو کوونکي دي د هغو ګناهونو چې د دې په مابین کې کېږي. نو د نیکو اعمالو په وجه باندې، د اوداسه په وجه باندې، د مونځ په وجه باندې، د هر نیک عمل په وجه باندې الله د انسان ګناهونه معاف کوي. ویدرؤون بالحسنة السیئة او دفع کوي په نیکۍ باندې بدي. چې کله ګناه ځینې وشي، د ګناه نه وروسته نیک اعمال کوي، دې لپاره چې ګناه یې ختمه شي. او دارنګه توبه هم پکې داخل ده. ویدرؤون بالحسنة السیئة او دفع کوي په حسنې باندې چې توبه ده،
السیئة ګناه، همیشه چې کله ګناه ځینې وشي نو الله ته توبه وباسي او د توبې په وجه باندې خپله ګناه دفع کوي. اولئک لهم عقبى الدار، اولئک دغه صفات والا عقلمند انسانان چې د الله په وعدو باندې وفا کوي او د الله سره چې کوم وعدې کړي هغه نه نقض کوي، او الله تعالی چې د کوم څه باره کې د وصل امر کړی دی هغه روابط و تعلقات وصل کوي او د الله نه ویریږي او د الله د بد حساب نه ویریږي او د الله د رضا دپاره صبر کوي، د منځه پابندي کوي، الله چې کوم نعمتونه ورکړي د هغه نه انفاق کوي ښکاره او پټ، او بدي په نیکۍ باندې دفع کوي. نو دا صفات والا لهم عقبى الدار، د هغو دپاره ښایسته عاقبت د کور د آخرت دی. په آخرت کې الله تعالی داسې خلکو ته ښایسته کور ورکوي، په انجام کې ورته الله ښایسته کور ورکوي. اولئک لهم عقبى الدار، دا قسم خلک د هغو دپاره ښایسته عاقبت د کور د آخرت دی. جنات عدن يدخلونها، اوس الله تعالی د دې ښایسته عاقبت بیان کوي. جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشه والي دي، داسې جنتونه دي چې هغو کې به انسانان همیشه اوسیږي. يدخلونها په خپله به هم دې جنتونو ته داخلیږي. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، او هغه څوک به داخلیږي د دوی سره صلحا چې صالحان او نیک عمله دي، من آبائهم د هغو د پلرونو نه، وازواجهم او د هغو د بیبیانو نه، وذرياتهم او د هغو د اولادونو نه. ومن صلح او هغه څوک چې نیک عمله دي او صالحان دي، د دوی سره په ایمان کې برابر دي، د هغو د پلرونه مورګانې، او ازواجهم او د دوی بیبیانې او د هغو اولادونه. او دینه مراد هغه کسانان دي چې مؤمنان دي او نیک اعمال کړي دي او په عمل کې دوی سره برابر نه دي، لیکن الله تعالی به د هغو د خوشحالولو دپاره دې دپاره چې د هغو سره دوی انس حاصل کړي، الله به د داسې نیکانو بندګانو سره یو ځای کړي. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایلی دي والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، او هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، او تابعداري کړې ده د هغو اولادونو په ایمان کې د هغو تابعداري کړې، الحقنا بهم ذریتهم، نو د هغو د اولادونو به د هغو سره یو ځای کو. الله فرمایي. او دلته الله دا خبره ذکر کړه ومن صلح من آبائهم، او هغه څوک چې نیک عمله دي او صالحان دي د هغو د پلرونو نه، د هغو د میرمنو نه او د هغو د اولادونو نه. دې نه معلومیږي چې یوازې نسب او خپلولي انسان ته نجات نشي ورکولی، یوازې د نیکانو خلکو قرابت او د هغو سره خپلولي دا انسان ته نجات نشي ورکولی تر څو چې انسان نیک عمله نه وي. یوازې نسب کافي نه دی، لکه حدیث کې راغلی من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هغه څوک چې عمل یې شاته پاتې کي نسب د الله په نسبت باندې نشي مخکې کولی. والملائکة يدخلون عليهم من كل باب، والملائکة او ملائک يدخلون داخلیږي به علیهم په دوی باندې من كل باب د هرې دروازې د جنت نه. دوی چې کوم ځای کې اوسیږي د هرې دروازې نه به ملائک داخلیږي او په دوی باندې به سلامونه کوي. سلام علیکم، په داسې حال کې چې ملائک به دوی ته وایي سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې، بما صبرتم، په سبب د دې باندې چې تاسې دنیا کې صبر کړی و. فنعم عقب الدار، نو ډېر ښه دی
عقب الدار، عاقبت د دار د آخرت، ستاسو لپاره چې د آخرت د دار کوم عاقبت دی دا بهترین عاقبت دی. دغه مخکې چې کوم نعمتونه ذکر شو الله فرمایي فنعم عقب الدار، دا د کور د آخرت بهترین عاقبت دی. والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. اوس الله تعالی د دې په مقابل کې د هغه کسانو صفات ذکر کوي چا چې د الله اجابت نه دی کړی، په هغو کې دا بد صفات پیدا کیږي. قرآن په انسان کې دا نیک صفات پیدا کوي چې مخکې ذکر شو. او کوم کسانان چې د الله کتاب نه مني نو هغه د دې بدو صفاتو والا دي، نو الله د هغو بد صفات ذکر کوي او الله جزا ذکر کوي. والذین ينقضون عهد الله، او هغه کسانان چې ماتوي وعدې د الله تعالی من بعد میثاقه، وروسته د مضبوطوالي د وعدو د الله تعالی نه. د الله تعالی وعدې چې الله د ټولو خلکو نه په عالم الذر کې وعده اخیستې ده، بیا دا وعده الله تعالی د انسانانو ته ور یاده کړې ده، او الله د انسانانو په فطرت کې د هر څه اچولي دي، او دا وعده ورته الله ور یاده کړې ده. د دې لپاره الله تعالی کتابونه را لېږلي، الله پیغمبران را لېږلي دي، نو دا وعدې ماتوي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او خطا کوي ما امر الله هغه روابط او تعلقات چې امر کړی دی الله تعالی به د هغو په باره کې ان یوصل چې وصل دي شي. د کومو تعلقاتو باره کې چې الله تعالی د وصل امر کړی دی، لکه صلة الارحام، د خپلوانو سره خپلولي کول، د هغو سره پالنه کول، دا خطا کوي. ويفسدون في الارض، او فسادونه کوي په ځمکه کې، کفر کوي، ګناهونه کوي، په خلکو باندې ظلم زیاتی کوي، او خلک د الله تعالی د حق لارې نه بندوي، دا ټول فساد دی. اولئک لهم اللعنة، دا قسم خلک د دې صفات والا، لهم اللعنة د هغو دپاره لعنت دی، د الله د رحمت نه لرېوالی دی. ولهم سوء الدار، او د هغو دپاره بد کور دی، بد عاقبت د کور د دنیا هم دی او د آخرت هم دی. په آخرت کې هم د هغو دپاره بد کور دی، په دنیا کې هم دوی لپاره بد عاقبت دی، او په آخرت کې د هغو دپاره د جهنم اور دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اوس الله تعالی دا خبر ذکر کوي چې دا بد صفات چې په انسان کې پیدا کیږي د دې وجه دا چې دا انسانان دنیا پرست دي. اکثر چې کله بعضې انسانانو ته الله خپل نعمتونه ورکي نو دی په هغه باندې کبر وکي او دا فکر کوي چې البته زه په حق باندې یم. اکثر چې د کافرانو ته الله نعمتونه ورکي نو هغه په کبر کې راشي او د ځان باره کې دا فکر کوي چې البته زه په حق باندې یم چې الله ماته دا نعمتونه را کړي. لکه الله فرمایي وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. او وایي دا کافران چې زموږ مالونه هم زیات دي، اولادونه هم زیات دي، الله موږ ته نعمتونه را کړي، وما نحن بمعذبین، او نه یاستو موږ عذاب کړی شوي، نو الله به موږ ته عذاب نه را کوي. او په سورة کهف کې الله فرمایي د دوو کسانو ذکر الله کړی دی، د مؤمن او کافر. چې کافر ته الله تعالی خپل نعمتونه ورکړي و، فراخي ورکړې وه، نو د کافر مؤمن ته وویلې ولئن رددتو، که چېرته زه واپس شم الله ته، لاجدن خیرا منها منقلبا، آخرتي او الله ته موږ پیش شو نو الله تعالی به هلته ماته د دې نه غوره نعمتونه راکړي. نو کافران همیشه لپاره د الله په دې نعمتونو باندې مغروره شي. نو الله فرمایي الله یبسط الرزق، چې دا فراخي د رزق دا د چا د کرامت او د عزت دلیل نه دی، دا چې الله تعالی په چا باندې فقر راولي دا د الله په نسبت باندې د هغه د اهانت دلیل نه دی.
د مال فراخي دا د انسان د حقانیت دلیل نه دی او د انسان فقر دا د هغه د بطلان دلیل نه دی. الله یبسط الرزق، الله تعالی فراخي رزق لمن یشاء د هغه چا لپاره چې ویې غواړي، اگر چې کافر هم وي الله چې د چا لپاره غوښتي نو روزي فراخ ورکوي. ویقدر، او الله تعالی روزي تنګوي د چا لپاره چې ویې غواړي. اگر چې یو څوک مؤمن هم دی الله تعالی ابتلاء و امتحانا د هغه روزي تنګوي. وفرحوا بالحیات الدنیا، وفرحوا او خوشحاله شوي دي د کافران بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې. په دنیا کې چې الله کوم نعمتونه ورکړي دي هغوی په دې نعمتونو باندې خوشحاله دي. د الله په نعمتونو باندې خوشحالېدل ښه خبره ده. دلته مراد د خوشحالۍ نه دته فرح البطر وایي، د تکبر خوشحالي. په دې باندې مغروره شوي دي سره د دې نه چې کفر کوي، ګناهونه کوي، بیا هم ځان په حق باندې بولي. الله فرمایي وما الحیات الدنیا، او نه د ژوند د دنیا په الآخرت د آخرت په مقابل کې الا متاع، مگر معمولی فایده اخیستل. د دنیا د نعمتونه که هر څومره زیات هم شي نو بیا هم د آخرت د نعمتونو په مقابل کې دا ډېر کم شی دی. هسې معمولی څکه ده، معمولی فایده اخیستل دي. لکه بل ځای کې الله فرمایي قل متاع الدنیا قلیل. ای نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وفرمایه چې دا متاع د دنیا دا د الله په نسبت باندې کمه ده، که هر څومره زیاته هم وي بیا هم د الله په نسبت باندې کمه ده. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیة من ربه، او وایي دا کافران لولا انزل عليه آیة من ربه، ولې نشي نازلېدلی محمد صلی الله علیه وسلم باندې آیة من ربه، یوه نښه او معجزه من ربه د هغه د رب د طرف نه. ولې هغه معجزه الله نه ورکوي کوم معجزات چې موږ غواړو؟ د دې نه مراد هغه مادي معجزات دي چې هغه معجزات په صورت بني اسرائیل کې الله ذکر کړي دي. وقالوا لن نؤمن لك، او ویل دي مشرکانو چې موږ تا باندې ایمان نه راوړو حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، تر دې پورې چې په دې ځمکه کې موږ ته چینې روانې کړي، د مکې په دې ځمکه کې موږ ته چینې روانې کړي. او تكون لك جنة من نخيل وعنب، یا دا چې ستا دپاره یو باغ د خرماو نه د انګورو نه، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، او د هغو باغونو په منځ کې نهرونه جاری کړي. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا دا چې د اسمان په موږ باندې را وغورځوي ټوټې ټوټې، لکه ته چې وایې د اسمان به را غورځېږي. او تأتي بالله والملائکة خبیلا، یا دا چې ته الله تعالی او ملائک موږ ته مخامخ راولې چې موږ یې په خپلو سترګو باندې وینو. او یکون لک بیت من زخرف، یا دا چې ستا دپاره یو کور د سرو زرو نه. او ترقى فی السماء، یا دا چې ته اسمان ته پورته شي. ولن نؤمن لرقیک، او اسمان ته ستا پورته کېدل موږ نه منو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تر دې پورې چې نازل کې په موږ باندې یو کتاب نقرأه چې موږ یې ولولو. نو د داسې معجزاتو مطالبې یې کولې. سره د دې نه چې د الله کتاب موجود دی او د الله کتاب دا لویه معجزه ده، لیکن بیا هم دا خلک دا قسم معجزات غواړي. قل ان الله یضل من یشاء ویهدي الیه من اناب، ورته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ان الله یضل من یشاء، یقینا الله تعالی ګمراه کوي من یشاء، هغه څوک چې الله تعالی د هغه ګمراه کول وغواړي. ویهدي الیه من اناب، او الله تعالی هدایت کوي خپل طرف ته. من انابا، هغه چاته چې هغه الله ته رجوع کوي،
هغه څوک چې هغه د حق په تلاش کې داسې انسانانو ته الله هدایت کوي. د دې مقصد دا دی چې دا معجزات زما په اختیار کې نشته دي، لکه هدایت او ګمراهي چې زما په اختیار کې نشته ده، همدغسې معجزات زما په اختیار کې نشته دي، بلکې دا د الله تعالی په اختیار کې دي. نو الله چاته چې وغواړي الله یې ګمراه کوي. ویهدي الیه من اناب، او هدایت کوي الله تعالی الیه خپل طرف ته. من اناب، هغه چاته چې په هغه کې انابت موجودي، یو څوک چې د حق په تلاش کې دی. منیب هغه بنده ته ویل کېږي الذي يدور مع الحق حيث دار، چې هغه د حق سره ګرځي را ګرځي، چې حق هر طرف دی نو د حق تابعداري کوي، که حق د هر چا سره وي، چې ضد او عناد پکې نه وي. الله داسې انسانانو ته هدایت کوي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الله هغه بندگانو ته هدایت کوي. الذين آمنوا، هغه کسانان چې ایمان راوړی دی. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، او مطمئن کیږي زړونه د هغوی بذكر الله، د الله تعالی د ذکر د وجې نه، چې د الله تعالی په ذکر باندې د هغو زړونه مطمئن کیږي. داسې انسانانو ته الله هدایت کوي. الا بذكر الله تطمئن القلوب، خبر شي یوازې د الله تعالی په ذکر باندې تطمئن القلوب، اطمینان پیدا کوي زړونه. الا بذكر الله، یوازې د الله په ذکر باندې د انسانانو په زړه کې اطمینان پیدا کېدلی شي. د اطمینان دپاره بل هیڅ شی نشته دي. نو الله هغه چاته هدایت کوي چې د هغه زړه د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي. د الله ذکر خو بیا عام ذکر ته شامل دی. یو سړی د الله ذکر کوي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، او د توحید کلمه، په دې باندې د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. او چا دا خبره کړې چې د الله رحمت چې کله ورته یاد شي، یو څوک د مصیبتونه پر راغلي دي، نو هغه ته چې کله د الله د رحمت تذکره وشي، نو د مصیبتونو په وخت کې د هغه زړه مطمئن شي. یا د عبدالله بن عباس نه دا تفسیر نقل دی، یو څوک چې د الله په نوم باندې ورته قسم یاد کړي، د الله نوم چې کله یاد شي ورته، نو د الله تعالی په نوم باندې د هغه اطمینان حاصلېږي. او یا د ذکر نه مراد قرآن کریم دی، چې د الله تعالی په کتاب باندې د هغو په زړه کې اطمینان پیدا کیږي، چې کله د الله کتاب ورته بیان شي، نو د الله تعالی د کتاب په وجه باندې د هغه زړه مطمئن شي. داسې کسانو ته الله تعالی هدایت کوي چې د قرآن آیات ورته ذکر کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته ذکر کړي، نو د هغه ور باندې اطمینان حاصل شي، او په نور شان باندې اطمینان نه حاصلېږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبر شیا چې یوازې د الله تعالی په ذکر باندې تطمئن القلوب، مطمئن کیږي زړونه. انسانان د خپل ځان دپاره په مختلفو شیانو کې اطمینان لټوي، څوک په مال کې، څوک په قدرت کې، څوک په لوبو کې، په مختلفو شیانو کې، لیکن الله فرمایي چې یوازې د الله په ذکر باندې تطمئن القلوب، زړونه اطمینان پیدا کوي. الذين آمنوا، هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کړي دي. طوبى لهم، ښایسته حالت به د هغو دپاره، په آخرت کې به د هغو دپاره ښایسته حالت وي. دنیا کې به هم د هغو دپاره حالت طیبه وي، او په آخرت کې به هم د هغو دپاره حالت طیبه وي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله فرمایي هغه چا چې نیک عمل وکړه، که نر دی که ښځه ده، په دې شرط باندې چې ایمان پکې دی، ځکه د عمل د قبولیت لپاره شرط ایمان دی. فلنحيينه حياة طيبة، نو خامخا هغه ته به حیات طیبه ورکو، ښایسته ژوند به ورته ورکو. نو توبه
ښایسته ژوند ته وایي. هغه کسانان چې ایمان راوړی او نیک اعمال یې کړي طوبی لهم د هغو دپاره حالت طیبه دی، ښایسته ژوند دی، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. وحسن مآب او د هغو دپاره ښایسته انجام د آخرت دی. بعض علماو د توبه معنا کړې چې دا په جنت کې یوه ونه ده، لیکن توبه ښایسته حالت ته وایي، ښایسته ژوند ته وایي. د جنت ټولو نعمتونو ته شاملېږي، که هغه ونې دي که نور نعمتونه دي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. كذلك همدغه رنګه الله فرمایي ارسلناک فی امة، لکه مخکې امتونو کې چې الله پیغمبران لېږلي وه، کذلک همدغه رنګه ارسلناک لېږلی یې موږ ته ای نبي صلی الله علیه وسلم فی امة په داسې امت کې قد خلت من قبلها امم چې یقینا تیر شوي دي مخکې د هغه نه امم ډېر امتونه، او هغو امتونو ته الله تعالی پیغمبران لېږلي دي. نو دغسې الله فرمایي چې د موجوده امت ته ته موږ د پیغمبر په صفت باندې لېږلی لتتلو علیهم. الله تعالی د پیغمبر د رالېږلو حکمت ذکر کوي. پیغمبران الله څه دپاره رالېږلي دي؟ لتتلو علیهم دې دپاره چې تلاوت کې په دوی باندې الذي اوحینا الیک، هغه کتاب اوحینا الیک چې وحی کړي موږ تا ته. ستا مقصد دا دی چې د خلکو ته د الله کتاب بیان کړي. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. سورة النحل کې الله فرمایي او نازل کړی موږ په تا باندې ذکر وحی دې لپاره چې خلکو ته بیان کړي ما نزل الیهم، هغه کتاب چې د خلکو ته نازل شوی دی. نو د الله د پیغمبر وظیفه دا ده چې خلکو ته به د الله کتاب بیانوي. وهم یکفرون بالرحمن، په داسې حال کې چې دا خلک کفر کوي په رحمان ذات باندې. د دې وجه نه چې دا خلک رحمان ذات نه مني، په رحمان ذات باندې کفر کوي. په رحمان باندې کفر یو خدا معنی ده چې دا خلک د الله تعالی دپاره د رحمان نوم نه مني. د دې آیت په سبب د نزول کې بعض علماو دا خبره کړې ده په صلح حدیبیه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم چې کله ولیکه نو دوی ورته وویل چې موږ خو رحمان نه پېژنو، بلکې داسې ولیکه بسمک اللهم. لیکن هغه خبره ضعیفه ده ځکه د آیت مکی آیت دی او صلح حدیبیه دا خو وروسته شوې ده. او مشهوره دا ده چې دا آیت د ابو جهل باره کې نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله د کعبې په خوا کې یا الله یا رحمان. نو ابو جهل دا واورېده، بیا ابو جهل مشرکانو ته راغی وان محمدا يدعو الهین، محمد دوو الهو ته آواز کوي، یو الله ته آواز کوي او د الله نه بغیر یو بل اله ته آواز کوي چې د هغه ته رحمان وایي. ولا نعرف الرحمن الا رحمن الیمامه، او موږ رحمان نه پېژنو مګر رحمان الیمامه. مسیلمه کذاب، مسیلمه کذاب ته به رحمان ویلی. نو دا آیت نازل شو. بل هغه آیت نازل شو چې سورة بني اسرائیل په آخر کې دی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. که تاسې د الله ته آواز کوئ که رحمان ته آواز کوئ ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. که تاسې الله تعالی ته په هر نوم باندې آواز کوئ نو د الله دپاره ښایسته نومونه دي. رحمان هم د الله نوم دی، الله هم د الله نوم دی. یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله قریشو ته امر وکړي چې تاسې رحمان ذات ته سجده وکړئ، نو هغه وویل چې
ومن رحمانو رحمان څوک دی؟ الله فرمایي وهم یکفرون بالرحمن او دوی کفر کوي په رحمان ذات باندې، د الله دپاره د رحمان نوم نه مني. او بل کفر دا دی چې د الله سره د خلکو شریکان مقرر کړي دي. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توکلت. دلته الله تعالی خلاصه د دعوت ذکر کوي چې الله پیغمبران د دې لپاره لګلي دي چې خلک د الله توحید ته دعوت کړي. قل هو ربي ورته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم هو دغه رحمان ذات چې تاسې په هغه باندې کفر کوئ. د خلکو پوښتنه وکړه چې ومن رحمانو، لکه سورة فرقان کې دا خبره ذکر شوې ده. واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمانو. دوی ویلي چې رحمان څوک دی؟ قل هو ربي. الله فرمایي د خلکو ته رحمان ذات معرفي کا. قل هو ربي ورته وفرمایي رحمان ذات ربي هغه زما رب دی. لا اله الا هو نشته دی هیڅ څوک او هیڅ یو شی مستحق د عبادت ما سوا د هغه نه. علیه توکلتو یوازې په دې الله تعالی باندې ما توکل کړی دی. ما خپلې ټولې چارې یوازې الله ته سپارلې دي. و الیه متاب او یوازې الله تعالی ته زما ورګرځېدل دي. د ټولو رجعه او ګرځېدل یوازې الله طرف ته دي. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض. هذه خلکو به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه که ته د الله تعالی پیغمبرې نو دا د مکې غرونه د خپل ځای نه لرې که چې دا د مکې ځمکه هواره شي، یا دا دی چې دا ځمکه دا وچه وه په دې کې چینې روانې که، په دې کې نهرونه روان که. زمونږ پلرونه نیکونه راژوندي که راته چې هغه موږ په خپلو سترګو باندې وینو، موږ سره خبرې وکړي. داسې مطالبه یې کولې. الله فرمایي ولو ان قرآنا سیرت. ولو ان قرآنا او که چېرته د لوستلو یو کتاب، که داسې یو کتاب وایي چې کتاب لوستی کېږي، سیرت به الجبالو چې روانېدلی په هغه باندې الجبالو غرونه، لکه دا خلک چې مطالبه کوي چې دا د مکې مکرمې غرونه دا ختم که او دا د منځه یوسه دې لپاره چې مکه آزاده شي او فراخه شي. او قطعت به الارض یا قطع کېدلی په هغه سره ځمکه، یا څیرې کېدلی په دې سره ځمکه چې دا ځمکه په هغه باندې څیرې کېدلی چې کتاب لوستی کېدلی، د هغه کتاب د لوستلو د وجه نه دا ځمکه څیرې کېدلی او د هغه نه چینې روانېدلی یا نهرونه پکې روانېدلی. او کلم به الموتى یا خبرې کېدلی به په هغه کتاب باندې الموتى د مړو سره چې کتاب لوستی کېدلی او دغه کتاب په وجه باندې مړي راژوندی کېدی او خبرې کولې. نو که داسې یو کتاب چېرته په دنیا کې وای نو هغه به دا کتاب و لکان هذا القرآن. نو د دې صفات والا به هغه به دا قرآن کریم وای. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که الله فرمایي که چېرته دا قرآن کریم په غره باندې نازل کړی وای نو تا به لیدلی وای چې دا غر به الله ته به یې عاجزي کړې وه او ذره ذره او ټوټې ټوټې به شوی وای د الله د ویرې نه. نو که چېرته په کتاب باندې دا کارونه کېدلی لکه تاسو چې وایي نو هغه به دا کتاب و، ځکه په دې کتاب کې الله تعالی ډېر لوی اثر اچولی دی. لیکن د الله د کتابونو مقصد دا نه دی چې د الله په کتابونو باندې به دا کارونه کېږي. د الله کتابونه دې لپاره الله نه دي رالیږلي. یا بعض علما وایي چې د لو دا شرطیه دی او د دې جزا دار لما آمنو ولو ان قرآنا سیرت به الجبالو. که چېرته همدا قرآن کریم په دې باندې غرونه روان شوي وای، دا ځمکه ورباندې څیرې شوي وای، په دې ځمکه کې چینې روانې شوي وای او په دې کې نهرونه روان شوي وای او مړي راژوندي شوي وای او دوی سره خبرې هم کړې وای،
لما آمنو دی خلکو به بیا هم ایمان نه وی راوړی یا لکفرتم بالرحمن بیا به هم تاسې په رحمان ذات باندې کفر کولی بل لله الامر جميعا بلکې یوازې د الله تعالی دپاره دی الامر امر جميعا ټول یعنی ټول کارونه یوازې د الله تعالی په اختیار کې دي هدایت و ګمراهي دا د الله په اختیار کې ده د معجزاتو رالیږل دا هر څه د الله په اختیار کې دي الله چې د چا د هدایت اراده ونه کړي نو په دې شیانو باندې یو څوک هدایت نشي قبلولی افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جميعا بعضې مؤمنانو به دا خبره کوله چې داسې دې وشي دا کوم معجزات چې دا خلک غواړي الله دې دا معجزات نازل کړي دې لپاره چې دا خلک ایمان راوړي نو الله فرمایي افلم ییأس الذین آمنوا آیا نه ده معلومه هغو کسانانو ته چې ایمان راوړی دی ان لو یشاء الله که چېرته اراده کړې وای الله تعالی لهدى الناس جميعا نو خامخا هدایت به کړی وای الله تعالی خلکو ته جمیعا ټولو ته که الله د دې اراده کړې وای چې دا ټول خلک ایمان راوړي نو د معجزاتو نه بغیر هم الله دا کار کولی شو لیکن الله تعالی داسې نه کوي دا د الله د حکمت تقاضا نه ده چې الله تعالی څوک په ایمان باندې مجبوره کړي بلکې الله تعالی هر چاته اختیار ورکوي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر که د چا خوښوي ایمان دې راوړي او که د چا خوښوي کفر دې وکړي نو الله هر چاته اختیار ورکوي په زور باندې په جبر باندې الله تعالی څوک په ایمان باندې نه مجبوروي افلم ییأس د ییأس معنا ده افلم یعلمو آیا مؤمنانو ته دا خبره معلومه نه ده په دې خبره باندې نه پوهېږي او دا معنا ده ابو عبید د قطرب د دې علماو نه نقل ده چې دا ییأس په معنا د علم باندې دی او امام کسایی وایي چې نه ییأس په معنا د ناامیدۍ دی او دا متضمن دی علم لره افلم ییأس آیا نه دي مایوسه شوي الذین آمنوا هغه کسانان چې مؤمنان دي آیا دا مؤمنان د کافرانو د ایمان نه مایوسه شوي نه دي او په دې باندې نه پوهېږي ان لو یشاء الله که چېرته الله اراده کړې وای لهدى الناس جميعا نو دې ټولو خلکو ته به الله هدایت کړی وای لیکن دلته ییأس د علم په معنا ده دا معنا راجحه ده ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا خارعة دلته الله تعالی د کافرانو لپاره وعید ذکر کوي مؤمنانو ته الله تسلي ورکوي ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين او همیشه دي هغه کسانان کفرو چې کفر کړی دی تصيبهم چې رسیږي به هغوی ته بما صنعوا د هغو بدو اعمالو د وجې نه د هغو کفر د وجې نه چې دوی کړی دی قارعة ټنګونکی عذاب هغه عذاب چې هغه د انسان په زړه باندې اثر کوي همیشه به په دوی باندې الله تعالی عذابونه راولي کله به قتل کیږي بندیان کیږي به نور مصیبتونه به الله ور باندې راولي او تحل قریبا من دارهم او تحل یا به واقع کیږي دغه مصیبت او د خارعه قریبا من دارهم نږدې د هغوی د وطن نه د دې وطن ته به نږدې د دې منطقې ته به نږدې دا عذابونه واقع کیږي دې لپاره چې دوی د هغو نه عبرت واخلي یا به الله تعالی مستقیما په دوی باندې عذابونه راولي یا دا چې الله تعالی به د دوی خوا او شا عذابونه راولي دې لپاره چې دوی د هغه نه عبرت واخلي حتی یأتي وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی وعده د الله تعالی دا معنی چې الله تعالی د هغو اجل پوره کړي د هغو د مرګ د وخته پورې یا دا چې الله تعالی قیامت قایم کړي یا بعضې مفسرین وایي د تحل قریبا من دارهم او تحل قریبا من دارهم تحل دا د مخاطب صیغه ده
مخکې چې ما کومه معنا وکړه تحلو دا د مضارع صيغه ده، په دې کې ضمیر راجع دی قارعتن ته، او تحلو یا به واقع کېږي دغه یا نازلیږي به دغه قارعه او د مصیبت قریبا من دارهم نږدې د هغوی کورونو ته، د هغوی منطقې ته. یا تحلو بعضې مفسرین وایي چې دا د مخاطب صيغه ده. الله نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، همیشه به په دې کافرانو باندې مصیبتونه راځي د هغو د کفر د وجې نه او د هغو د بدو اعمالو د وجې نه. او تحل قریبا من دارهم، یا دا چې نازل بشې ته ای نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپلو لښکرو نه، قریبا من دارهم نږدې د هغو د وطن نه. یعنې په دې کې دې ته اشاره ده چې د دوی ځمکه به الله تعالی فتح کړي، تا ته به الله فتح درکړي، مکه مکرمه به الله تعالی فتح کړي. حتی یأتي وعد الله، تر دې پورې چې راشي د الله تعالی وعده، یعنی الله تعالی مکه فتح کړي. لیکن اول تفسیر واضح دی، ان الله لا يخلف الميعاد، یقینا الله تعالی مخالفت نه کوي د وعدې. الله چې کوم وعده وکړي هغه خامخا سرته رسوي. ولقد استهزئ برسل من قبلک، په دې آیت کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. که دا خلک ستا مقابل کې استهزاء کوي، ستا تکذیب کوي، په دې خفه کېږه مه. ولقد استهزئ، او یقینا استهزاء شوې ده، مسخرې شوې دي، برسل من قبلک، په ډېرو پیغمبرانو باندې ستا نه مخکې. مخکینیو مکذبه امتونو هم د خپلو پیغمبرانو مقابل کې د هغو استهزاء کړې، د هغو مقابل کې تمسخر کړی. فاملیت للذین کفروا، نو مهلت ورکړی وما للذین کفروا هغو کسانانو ته چې کفر یې کړی و. ثم اخذتهم، بیا دوی ما راونیول په مختلفو عذابونو. فکیف کان عقاب، نو څرنګه و عذاب زما د کافرانو ته، د مکذبینو ته، د مستهزئینو ته. نو لکه څنګه چې الله تعالی مخکینی کافران، مخکینی مکذبین او پخواني مستهزئین هلاک کړي دي، نو دا موجوده مکذبین او مستهزئین به الله تعالی هلاک کړي. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، په دې آیت کې الله تعالی د خپل ذات او د دې نور باطل معبودانو فرق ذکر کوي. افمن هو قائم على كل نفس، آیا هغه ذات هو قائم چې هغه ولاړ دی او مراقب دی او څارونکی دی او تدبیر کوونکی دی، على كل نفس، په هر نفس باندې، بما کسبت، سره د هغو اعمالو نه چې دوی کوي. آیا هغه برابر دی د هغه چا سره چې هغو کې دا صفات نشته؟ آیا هغه الله تعالی چې هغه په دې هر نفس باندې قائم دی، د هر نفس څارونکی دی، مراقبت کوونکی دی، او د ټولو کارونو انتظام کوونکی دی، او د هغو د اعمالو څارونکی دی، د هر څه ورته معلوم دي. آیا هغه ذات برابر دی د هغو الهه او باطلو سره چې هغو کې دا صفت نشته دی؟ هیڅ کله برابر نه دي. وجعلوا لله شرکاء، نو بیا هم د خلکو الله فرمایي وجعلوا، او مقرر کړي دي دوی لله د الله تعالی دپاره شرکاء، شریکان. بیا هم د خلکو د الله سره نور شریکان نیولي دي، چا بوتان نیولي دي او چا مړي د الله سره شریکان ګرځولي دي. د الله پیغمبران د الله سره شریکان کړي دي، د الله اولیاء بزرگان دا د الله سره شریکان ګرځولي دي. نو آیا دغه شریکان چې د خلکو د الله سره مقرر کړي دي، آیا دا د الله په شان دي؟ الله خو هغه ذات دی چې هغه د خپلو بندګانو د هر نفس د ټولو چارو سنبالونکی دی، د دې ټولو مخلوقاتو اجل، د هغو روزي، د هغو ټول کارونه دا د الله په اختیار کې دي. او دا کوم الهه چې د خلکو د الله سره شریکان ګرځولي، په هغو کې دا صفت نشته دی. وجعلوا لله شرکاء، او مقرر کړي دوی د الله تعالی سره شریکان.
قل سموهم، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم سموهم، تاسې د دې خپلو معبودانو چې تاسې د الله سره شریکان ګرځولي د هغو صفات ما ته بیان کړه. سموهم دا معنی چې د هغو صفات ما ته بیان کړه. دا کوم الهه چې تاسې د الله سره شریکان مقرر کړي دي په دې کې د الوهیت کم صفت دی؟ آیا دوی خالق دي، رازق دي؟ دوی کې د ربوبیت صفت دی؟ دوی خپلو عابدانو ته روزي ورکوي؟ څه شی کوي؟ کوم داسې صفت پکې شته دی چې هغه د الوهیت صفت دی چې دوی د عبادت مستحق شي؟ دا خو د الله کمزوري بندگان دي، د الله کمزوري مخلوقات دي، دا خو هیڅ هم نشي کولی. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، بلکې آیا تاسو خبر ورکوئ الله تعالی ته بما په هغو شریکانو لا يعلم چې الله تعالی په هغو باندې نه پوهیږي فی الارض په ځمکه کې. الله تعالی ته خو په دې ځمکه کې خپل شریکان معلوم نه دي چې دا فلانی زما شریک دی، نو چې الله ته یو شی معلوم نه وي خو دا معنی چې نشته دی. ام بظاهر من القول، یا په سرسري وینا باندې تاسې دوی د الله سره شریکان ګرځولي دي، هسې بې دلیله او په پټو سترګو باندې تاسې دوی د الله سره شریکان ګرځولي. ظاهر من القول دې ته ویل کېږي چې هېڅ کوم دلیل نه وي، بغیر د دلیل نه تاسې دا معبودان د الله سره شریکان ګرځولي دي. بل زین للذین کفروا مکرهم، الله فرمایي د هغو په شراکت باندې د الله سره هیڅ کوم دلیل نشته دی. بل زین، بلکې مزین شوی دی، للذین کفروا د هغو کسانانو دپاره چې کفر یې کړی دی، مکرهم د هغوی دا مکر، د هغوی دا کفر او د کفر ته دعوت او د کفر دا خورول د خلکو په منځ کې مکر دا دی چې په دې باندې خلک ګمراه کړي. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکې ښایسته شوی دی د کافرانو ته مکر د هغوی. وصدوا عن السبیل، او بند شوي د دوی د لارې د الله تعالی نه، د الله د حق لارې نه، د هغوی عناد، دوی د الله د حق لارې نه بند کړي دي. شیطان دوی د الله د حق لارې نه بند کړي دي. ومن یضلل الله، او هغه څوک چې ګمراهي کړي الله تعالی، فما له من هاد، نو نشته د هغه دپاره هیڅ هدایت کوونکی. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، د دوی دپاره عذاب دی په ژوند د دنیا کې. الله به ورباندې قسمه قسم عذابونه نازلوي. کله به دوی د مسلمانانو په لاس باندې وژل کېږي، بندیان کېږي به، او کله به الله نور عذابونه پرالیږي. ولعذاب الآخرة اشق، یوازې په دنیا کې عذاب نه دی، ولعذاب الآخرة، او خامخا عذاب د آخرت، اشق، هغه ډېر سخت دی په دوی باندې د دنیا د عذابونو په نسبت باندې. وما لهم من الله من واق، وما لهم، او نه به د دوی دپاره من الله د الله تعالی د عذاب نه من واق، هیڅ څوک بچ کوونکی. دا کوم الهه چې دوی شفاعه ګڼي او دوی د هغو باره کې دا عقیده ساتي چې موږ به الله ته نږدې کي او د الله په دربار کې به زموږ شفاعت کوي، نو دا الهه به دوی د الله د عذابه بچ نه کړی شي. مثل الجنة التي وعد المتقون، اوس الله په دې آیت کې د نیکانو خلکو دپاره بشارت ذکر کوي. مثل الجنة التي، مثال د هغه جنت او د هغه جنت صفات، وعد المتقون چې وعده یې شوې ده د متقیانو سره، د الله د پرهیزګارانو بندګانو سره. د هغه صفت بدایي، د هغه حالت بدایي. تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د ونو د هغو نه او لاندې د قصرونو د هغو نه، الانهار نهرونه. اکلها دائم، خوراکونه د هغو جنتونو او میوې د هغو جنتونو دائم، دا به همیشه وي، بلکل به نه ختمیږي، لکه د دنیا د میوو په شان به نه وي چې د دنیا میوې ختمیږي، بلکې هغه به همیشه وي. وظلها، او سوری د هغو به هم دائمي،
د جنت سوره به نه ختمیږي. تلک عقب الذین اتقوا، دا قسم جنت عقب الذین اتقوا، دا عاقبت او انجام د هغو کسانانو دی چې هغه د الله نه ویرېدلي دي، دنیا کې د کفر نه، د شرک نه، د ګناهونو نه ځان ساتلی دی. وعقب الکافرین النار، او عاقبت او انجام د کافرانو النارو، د جهنم اور دی. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، او هغه کسانان چې ورکړی دی موږ هغو ته کتاب، حق پرسته علما د اهل کتابو، یعنې هغه کسانان چې تورات او انجیل ورته ورکړي، لکه عبدالله بن سلام او د هغه امثال، او نجاشي او د هغه امثال. یفرحون بما انزل الیک، خوشحالیږي په هغه کتاب باندې انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته، ځکه هغوی ته دا معلومه ده چې د هغو په کتابونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر وه او د قرآن کریم ذکر شوی وه. نو کله چې الله دا کتاب نازل که، نو حق پرسته علما د اهل کتابو په دې باندې خوشحاله شو. ومن الاحزاب، او بعضې د ډلو د مشرکانو نه او د کافرانو نه، مشرکان یهود نصارا، من ینکر بعضه، هغه څوک دی ینکرو چې انکار کوي بعضه د بعضې د دې کتاب نه. په دې ډلو د کافرانو کې بعضې خلک داسې دي، الله فرمایي ینکرو بعضه، چې هغه د کتاب د بعضې آیتونو نه انکار کوي. مشرکان د هغو آیتونو نه انکار کوي په کومو آیتونو کې چې د الله تعالی توحید بیان شوی دی، د الله د توحید آیتونه په هغو باندې بد لګېدل. لکه دا خبره الله تعالی قرآن کریم کې ځای په ځای باندې کړې ده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الله خپل نبی ته خطاب کوي، او کله چې یاد کې ته خپل رب په کتاب کې، په قرآن کې، وحده یوازې، کله چې د الله توحید بیانوي، ولوا على أدبارهم نفورا، نو هغوی وګرځي په شاګانو باندې، نفورا د نفرت د وجې نه چې د الله د توحید نه نفرت کوي. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، دوی ته چې به کله د لا اله الا الله کلمه وویل شوه چې د الله نه بغیر هیڅوک د عبادت مستحق نشته دی، یستکبرون، د دې نه به تکبر کاوه. واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، کله چې الله تعالی په یووالي باندې یاد شي، نو کوم کسانان چې په آخرت باندې ایمان نه لري، د هغو د زړونه تنګ شي، هغوی د توحید د آیتونو نه انکار کوي، او بعضې کسانو باندې د جهاد آیتونه بد لګي، بعضې کسانو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري آیتونه بد لګي. قل انما امرت ان اعبد الله، ورته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم، انما امرت، یقینا ما ته امر شوی دی د الله د خوا نه، ان اعبد الله، دا چې عبادت وکړم زه د الله تعالی، چې یوازې د الله عبادت وکړم، ولا اشرک به، او زه شریک مقرر نه کړم د الله تعالی سره، هیڅوک د الله سره شریک مقرر نه کړم، ما ته الله دا امر کړی دی. الیه ادعو، یوازې د الله تعالی طرف ته زه دعوت کوم، الیه، یوازې د الله طرف ته، یوازې د الله عظمت، د الله لویي د خلکو ته بیانوم، یوازې د الله بندګۍ ته د خلک رابولم، یوازې د الله نظام ته د خلک رابولم. و الیه مآب، او یوازې د الله تعالی طرف ته زما ورګرځېدل دي، زما رجوع یوازې د الله طرف ته ده. وکذلک انزلناه حکما عربیا، وکذلک، او همدغه رنګه الله فرمایي انزلناه، نازل کړی دی موږ دا قرآن کریم، حکما عربیا، چې دا حکم کوونکی دی، فیصله کوونکی دی د خلکو په مابین کې. دا قرآن ما رالیږلی، الله فرمایي حکما، چې دا فیصله کوونکی دی. حکم دا د مصدر صیغه ده په معنا د فاعل باندې، مبالغتا کله کله د اسم فاعل په ځای باندې مصدر راځي. نو حکما معنا فیصله کوونکی،
دا کتاب الله را لګلی دی دې لپاره چې د خلکو منځ کې فیصلې وکړي او دا کتاب فیصله کوونکی دی په مخکې کتابونو باندې عربیا او په عربي ژبه باندې په واضحه عربي ژبه باندې الله نازل کړی دی ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تابعداري وکړه تا اهواءهم د خواهشاتو د دې خلکو د بې دلیله خبرو پسې لاړلې بعد ما جاءك من العلم وروسته له دې نه چې راغی تا ته من العلم د علم نه وروسته له دې نه چې الله تا ته علم درکه دا کتاب الله راولېږه دا نعمت در باندې الله تعالی وکړه او ته بیا هم دا کتاب پرېږدې او د خلکو د بې دلیله خبرو پسې ځې ما لک من الله نه به ستا دپاره من الله د الله تعالی د عذاب نه من ولی یا ما لک من الله نه به ستا دپاره د الله د طرف نه من ولی هیڅ دوست حفاظت کوونکی ولا واخن او نه بچ کوونکی د الله د عذاب نه یا من الله د الله تعالی د عذاب نه به نه ستا دپاره من ولی هیڅ دوست حفاظت کوونکی ولا واخن او نه هیڅوک بچ کوونکی د الله د عذاب نه الله خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته کوي لیکن تعریض امت ته دی ای امته چې تاسې ته الله تعالی دا دومره لوی کتاب را لېږلی دی بیا تاسو دا کتاب پرېږدی او د خلکو د بې دلیله خبرو پسې ځئ نو الله به تاسې باندې عذاب راولېږي بیا به هېڅوک تاسې د الله د عذابه نشي بچ کولی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک په دې آیت کې الله تعالی د څو شبهاتو جواب کوي د مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې یو دا اعتراض کوو چې ته پیغمبر ځکه نه چې پیغمبر باید ملکی انسان پیغمبر نشي کېدی بل دا دی چې که ته د الله پیغمبر وای نو تا به ودونه نه کول او تا به یوازې د الله بندګۍ ته د الله عبادت ته به ځان فارغ کړی وای نو ته د الله پیغمبر نه یې او بل د معجزاتو مطالبه یې کوله نو الله جواب کوي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او یقینا لېږلي دي موږ رسلا من قبلک ډېر پیغمبران مخکې ستانه مخکې مې ډېر پیغمبران لېږلي دي وجعلنا لهم ازواجا وذریة او ګرځولي وو موږ د هغوی دپاره یعنې ورکړي وو ازواجا وذریة ازواجا بیبیانې وذریة او اولادونه نو د نکاح کول او اولادونه دا د رسالت سره منافات نه لري ځکه مخکې پیغمبرانو ته الله تعالی بیبیانې ورکړي وې اولادونه ورته ورکړي وو نو اولادونه او ښځې دا د نبوت او پیغمبرۍ سره منافات نه لري مخکیني پیغمبران هم انسانان وو وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله بل اعتراض د هغو دا و چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضې خاص معجزې غوښتلې هغه معجزات چې موږ یې غواړو هغه موږ ته راوړه نو الله جواب کوي وما كان لرسول او ندی ممکن لرسول هیڅ پیغمبر ته ان یأتي بآیة دا چې راوړي معجزه هغه معجزه چې دا کافران غواړي الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن باندې د معجزاتو اختیار د پیغمبرانو سره نشته دی بلکې د معجزاتو اختیار د الله سره دی لكل اجل کتاب بل اعتراض به د خلکو دا کاوه که موږ په ناحقه باندې یاستو موږ باندې عذاب راوله نو الله جواب کوي لكل اجل کتاب د هرې نیټې دپاره کتاب لیکل دي هر شی چې الله تعالی د هغه دپاره خاص نیټه مقرر کړې ده نو دا نیټه الله لیکلې ده د عذابونو دپاره هم الله تعالی وخت لیکلی دی چې کله د عذاب وخت راشي نو الله به په دې خلکو باندې عذاب راولي او د هغه نه مخکې وروسته نه کېږي یمحو الله ما یشاء ویثبت
نو که څوک دا ووایي چې الله موږ ته عذاب لیکلی دی نو بیا د ایمان څه فایده ده؟ بیا که موږ ایمان راوړو بیا د ایمان څه فایده ده؟ نو الله فرمایي یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی د منځه وړي الله تعالی ما یشاء هغه څه چې الله تعالی یې وغواړي. که یو چا دپاره الله عذاب لیکلی په دې وجه باندې چې هغه کافر دی او تکذیب یې کړی دی، نو که هغه الله تعالی ته توبه وباسي نو الله د هغه نه عذاب پورته کوي ویثبتو او ثابت پاتې کوي الله تعالی کوم شی چې الله تعالی یې وغواړي. وعنده الکتاب، او خاص د الله تعالی په نسبت باندې او خاص د الله سره الکتاب اصل د کتابونو دی هغه لوح محفوظ دی چې په هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي. یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی هغه څه چې الله تعالی یې وغواړي. الله تعالی د دوه کتابونو ذکر کوي دلته. مخکې الله د کتاب ذکر وکړ لکل اجل کتاب، اوس الله تعالی دوه کتابونه ذکر کوي. یو کتاب المحو والاثبات دی او بل الکتاب دی. کتاب المحو والاثبات یعنی هغه کتاب چې په هغه کې بعضې شیان الله تعالی ړنګوي او بعضې شیان په خپل حالت باندې پرېږدي. یو الکتاب دی چې لوح محفوظ دی چې په لوح محفوظ کې تغییر او تبدیل نه راځي. یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی هغه څه چې الله یې وغواړي. یو د ملایکو کتاب دی، یو لوح محفوظ دی. د ملایکو په لیکلو کې تغییر او تبدیل راتلی شي چې دې ته تقدیر معلق وایي چې الله د یو بنده باره کې لیکلي که دا بنده دعا وکړه نو دا مصیبت په د هغه نه دفع کېږي، که دا نیک عمل یې وکړه نو دا مصیبت په د هغه نه دفع کېږي، او که دا نیک عمل یې ونه کړه دا مصیبت په هغه ته رسېږي. که بر الوالدین یې وکړه، د خپلوانو سره خپلولي وکړه نو د هغه په عمر کې به الله برکت چې زیاتوالی به پکې راولي، رزق به الله زیاتوي. او که دا یې ونه کړه نو داسې به نه کېږي. نو په دې کتاب کې محو اثبات راځي چې دې ته تقدیر معلق وایي. یو د الله فیصله چې د لوح محفوظ کې هغه نه بدلیږي. وعنده الکتاب، او د الله تعالی سره اصل د کتابونو دی چې هغه لوح محفوظ دی چې په هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي. دارنګه یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی هغه څه چې الله یې وغواړي. ویثبتو، او الله ثابت پاتې کوي څه چې وغواړي. په دې احکامو کې الله تعالی بعضې احکام الله منسوخوي او بعضې احکام الله تعالی په دې خپل حالت باندې پرېږدي. دا د الله خوښه ده. الله نسخ راولي په بعضې احکامو کې، بعضې احکام په خپل حالت باندې پرېږدي. دارنګه یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی ما یشاء هغه ګناهونه چې الله تعالی یې وغواړي. د انسانانو په دې ګناهونو کې چې انسان کله توبه وباسي الله ته نو الله یې ګناهونه محو کوي. ویثبتو، او بعضې الله تعالی ثابت پاتې کوي. یا بغیر د توبې نه بعضې ګناهونه الله تعالی هم داسې معاف کوي. ویثبتو، او بعضې ګناهونه د توبې نه بغیر الله تعالی ثابت پاتې کوي، لکه شرک او کفر الله تعالی د توبې نه بغیر نه بخي، او د هغه نه بغیر د هغه نه کته چې کوم ګناهونه دي الله چې د چا لپاره وغواړي هغه ورته الله معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء واما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک. په دې آیت کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. په دې خلکو باندې به خامخا عذاب راځي، په دې مکذبینو به عذاب خامخا راځي، لیکن دا عذاب به یا ستا په ژوند کې الله په دوی راولي یا ستا د وفات نه وروسته. واما نرینک، او یا خو به وښیو موږ تا ته ای نبي صلی الله علیه وسلم بعض الذي نعدهم، بعضې د هغو عذابونو نه چې دوی سره وعده کوو موږ، یا به ستا په ژوند کې په دوی باندې عذاب راولمه او د دوی عذاب به تا ته ښکاره کړمه. او نتوفینک، یا به وفات کو تا موږ مخکې د عذاب د هغو نه، مخکې د دې نه چې دوی باندې عذاب راشي
تا به وفات کړمه، یعنې ستا د وفات نه وروسته به په دې باندې عذاب راولم. فانما علیک البلاغ، نو یقینا په تا باندې البلاغ رسول دي، وعلینا الحساب، او یوازې په موږ باندې د دوی حساب دی، د هغو د اعمالو حساب او جزا یوازې په موږ باندې ده. دا ستا کار نه دی چې ته دوی سره محاسبه وکړې یا جزا ورکړې. ستا وظیفه یوازې د الله د پیغام رسول دي. اولم یروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، دلته الله د عذاب یو نمونه ذکر کوي. اولم یروا، آیا نه ګوري دا مکذبین، انا نأتي الارض، چې یقینا موږ راځو ځمکې ته، د دوی د ځمکې ته، د دوی د وطن ته، ننقصها من اطرافها، چې کموو موږ د دوی دا ځمکه، من اطرافها، د اطرافو د هغې نه. الله د عذاب یو نمونه ذکر کوي. ایا دا کافران د خپل ځمکې ته نه ګوري، د خپل وطن ته نه ګوري، چې د هغو د ځمکې نه موږ یو څه کموو. د دې یو مصداق خو دا دی چې الله مسلمانانو ته غلبه ورکوي، مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکوي، او د کافرانو ځمکې دا نیسي، کافرانو ته الله شکست ورکوي. نو په دې باندې د هغو ځمکې کمیږي. یا دا مقصد دی چې الله د دې ځمکې نه برکات کموي، میوې وغیره دا کموي. الله په دې ځمکه باندې عذابونه رالیږي، سیلابونه رالیږي، طوفانونه رالیږي، د هغو د شرک د وجه نه، د هغو د ګناهونو د وجه نه. نو آیا دې ته نه ګوري چې دا د الله د عذاب یو نمونه ده؟ او په عموم د آیت کې د علماو او د صالحانو وفات کېدل دا هم داخل دي. لکه د عطا رحمه الله نه او د بعض سلفونه دا نقل دي چې نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. د دې ځمکې نقصان دا هم دی چې علما وفات کیږي او فقها او هغه کسانان چې هغه د الله په دین باندې صحیح پوهیږي، دا کسانان د منځه ځي. دا د دې ځمکې کموالی دی، په ځمکې کې یو غټ نقصان دی. د عبدالله بن مسعود نه روایت دی، هغه دا خبره کړې: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. د عالم وفات کېدل دا داسې یو نیمګړتیا ده په ځمکه کې، دا داسې یوه تشه ده چې هیڅ شی نشي ډکولی. ما اختلف الليل والنهار، تر څو چې دا شپه ورځي. نو عالم چې وفات کیږي، صالحان وفات کیږي، دا هم د دې ځمکې کموالی دی. دا اصل تفسیر نه دی، خو دا د آیت په عموم کې داخلیږي. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم، او الله تعالی فیصلې کوي، د هر شي فیصلې الله تعالی کوي. الله د چا د عزتمن کولو فیصله کوي. څوک الله تعالی ذلیل کوي، څوک الله تعالی ژوندی کوي، څوک الله تعالی مړ کوي، چاته الله ترقي ورکوي، چاته الله تنزل ورکوي. د دې ټولو شیانو فیصلې الله کوي. لا معقب لحکمه، نشته دی هیڅوک رد کوونکی او وروسته کوونکی لحکمه، د الله تعالی د فیصلې. الله چې د کوم شي فیصله وکړي، نو هیڅوک د الله فیصله رد کولی نشي، او د الله فیصله شاته کولی نشي، ځنډولی نشي. وهو سریع الحساب، او همدا الله تعالی ډېر زر حساب کوونکی دی. الله تعالی به په ډېر لږ وخت کې د ټولو بندګانو سره محاسبه وکړي. او د الله محاسبه داسې نه ده چې الله د یو کس سره حساب کوي چې د هغه سره به محاسبه به الله تعالی د نورو کسانو سره د محاسبې نه مشغوله کړي، بلکې الله په یو وخت کې د ټولو بندګانو سره محاسبه کولی شي. وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا. اوس که دا کافران دا خبره کوي، که مخکینی خلک الله تعالی هلاک کړي دي، هغوی سره خو زور و طاقت به نه و، موږ خو زور و طاقت لرو. نو الله فرمایي وقد مکر الذین، او یقینا مکر کړی و هغو کسانانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و. پخوانیو کافرانو خپل مکر کړی دی، د الله د
پیغمبرانو په مقابل کې، د مؤمنانو په مقابل کې. فلله المکر جمیعا، نو یوازې د الله تعالی په اختیار کې دی المکر، مکر جمیعا ټول، د دوی دا ټول مکر د الله په اختیار کې دی. د مکرونو اختیار یوازې د الله سره دی، او الله د خپلو پیغمبرانو او د حق پرستو لپاره د هغو د حفاظت تدبیر کوي، او د الله د مکر په مقابل کې، د الله د تدبیر مقابل کې د بل چا تدبیر نه چلیږي. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دا کافران د حق د منځه وړلو لپاره مکر کوي، تدبیر نیسي، او الله د حق د حفاظت لپاره تدبیر کوي، او الله غوره تدبیر کوونکی دی. یعلم ما تکسب کل نفس، یعلم پوهیږي الله تعالی ما تکسب کل نفس، په هغه اعمالو باندې تکسب کل نفس چې کسب کوي هر نفس. الله تعالی د هر نفس په اعمالو باندې خبر دی، نو الله تعالی به هغو ته د هغو د اعمالو جزا ورکوي. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، او زر ده چې پوه به شي کافران لمن عقب الدار، چې د چا دپاره دی ښایسته عاقبت د کور د آخرت، یا مراد دواړه کوره دي، په دنیا کې او په آخرت کې. زر ده چې کافران به په دې باندې پوه شي چې د چا دپاره ښایسته عاقبت دی. ویقول الذین کفروا لست مرسلا، په آخر کې الله تعالی د خپل پیغمبر صدق ذکر کوي، او الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدق دپاره دوه شاهدان ذکر کوي، یو د الله شهادت او بل د حق پرستو اهل کتاب علماء شهادت. ویقول الذین کفروا، او وایي هغه کسانان چې کفر یې کړی دی، لست مرسلا، چې ته نه یې رالېږل شوی د الله د طرف نه. دا کافران ستا د رسالت نه انکار کوي چې ته د الله پیغمبر نه یې. قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم، ورته وفرمایه چې زه د الله پیغمبر یم، او زما په رسالت باندې دوه شاهدان دي، یو الله شاهد دی او بل د اهل کتابو حق پرست علما شاهدان دي. قل ورته وفرمایه ای نبی صلی الله علیه وسلم کفا بالله، کافی دی الله تعالی شهیدا بیني و بینکم، شاهد زما او ستاسو په مابین کې. الله زما په رسالت باندې شهادت او گواهی ورکوي. یو خدای چې الله تعالی په قرآن کې د خپل پیغمبر د رسالت شهادت ورکړی دی. په مخکینیو کتابونو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت شهادت ورکړی و. په مخکینیو کتابونو کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کړي وو، او دارنګه الله تعالی خپل نبی ته معجزات ورکړي دي. په معجزاتو باندې الله د خپل نبی تایید کړی دی. دا د الله شهادت دی چې هغه د الله پیغمبر دی. الله چې هر پیغمبر ته معجزه ورکوي، نو دا د الله د خوا نه شهادت دی چې دا زما پیغمبر دی. بل دا چې الله تعالی خپل نبی ته وخت په وخت باندې ترقي ورکوي، الله د هغه نصرت او مدد کوي، الله د هغه دین ته ترقي ورکوي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله پیغمبر دی. ولیکن په الله باندې دروغ ویلي وای، الله به هلاک کړی و. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله فرمایي که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم د بعضو خبرو په دروغ باندې ماته نسبت کړی وای، نو ما به د هغه ښی لاس نیولی وای. ثم لقطعنا منه الوتين، بیا به مې د هغه شارک قطع کړی وای، یعنې هغه به ما قتل کړی وای. نو دا چې الله تعالی وخت په وخت باندې هغه ته ترقي ورکوي، دا د دې خبرې دلیل دی چې هغه د الله پیغمبر دی. دا د الله شهادت دی. ومن عنده علم الكتاب، او کافی دی زما او ستاسې په منځ کې شاهد. من عنده علم الكتاب، هغه څوک عنده علم الكتاب چې د هغه سره علم د کتاب دی. د اهل کتابو حق پرست علما لکه عبدالله ابن سلام او د هغو امثال چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدق باندې شهادت او گواهی ورکوي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.